د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې ورځو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې د جوړېدو په اړه خبرې کیږي. راځئ د دې غونډې په اړه درته د سیاسي چارو شنونکي عبدالحی قانت یو لیکنه ولرو. یو غونډه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وه چې پرون وشوه او د افغانستان د حالاتو په باب یې خپله پریکړه لیک خپور کړ. بله غونډه د ملګرو ملتونو د جنرال سکرتر انتونیو ګوتریش په مشرۍ په دوحه کې د څه باندې 20 هیوادونو او 2 نړیوالو سازمانونو غونډه ده چې را روانو څو ورځو کې به ترسره شي. مخکې له دې چې د دغه غونډو په تاثیر بحث وشي، یو مسله په یاد ساتل پکار دي چې په نړیوال سیاست کې د لویو تصمیمونو اصلي مرجع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده. د امنیت شورا چې هر څه غواړي کولای شي د نړیوال سیستم په اډانه کې په اسانه توګه ترسره کړي او څه چې خوښه نه وي ټوله نړۍ پرې نشي منلی. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د نړۍ په سیاست کې د امنیت د شورا د 5 هیوادونو ولکه ده چې نه پکې عدالت شته او نه پکې د ټول شمولیت اصل ساتل شوی ده. د امنیت شورا د غړو ترمنځ بل جنجال د دوی د انفرادي ویټو پاور ده چې له امله یې د امنیت شورا یو غړی کولی شي د لوی تصمیم په مقابل کې خنډ واقع شي. دا مهال د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت په مخ کې تر ټولو لوی خنډ امریکا، برتانیا او فرانسه ده. چین او روسیه خپل کوشش کوي چې د افغانستان په باب یو لړ مثبت نقطې په اعلامیو کې ځای پر ځای کړي، خو دا درې نور هیوادونه په کلکه د رسمیت مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ اعلامیې څخه دا مسله په ښکاره توګه څرګندېږي. دوهم بحث په دوحه کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډه ده چې د افغانستان په باب په کې بحث کیږي. د دغې غونډې په باب کې لاندې نکاتو ته پام کول ډیر مهم دي. دا غلط فهمي باید له ذهن لرې کړی شي چې ګواکې په دې غونډه کې به د افغانستان نوی حکومت د رسمیت په باب بحث ترسره شي. د دې غونډې اعلامیه به د بشر په حقوقو، د ښځو په تعلیم او کار خاص توجه وکړي. دا نکتې به په اعلامیه کې د غربي حکومتونو له لوري ځای پر ځای کیږي. د افغانستان د امنیتي اوضاع په باب به خاصې څرګندونې کیږي او د افغانستان له نوي حکومت څخه به غوښتل کیږي چې دې مسلې ته خاصه توجه وکړي. افغانستان کې ښایي د یو پراخ بنسټي ادارې رامنځته کولو باندې هم څرګندونې وشي. د افغانستان د نوي حکومت پر خلاف به د نظامی اپوزیسیون له بسپنې د ډډې ورکولو او حکومت سره د مثبت تعامل نقطه بحث کیږي. د افغانستان د غلا شویو شتمنیو په باب به جدي څرګندونې کیږي. دا مسله ښایي د چین، جاپان، ایران، روسیې او ځینو نورو هیوادونو لخوا په اعلامیه کې ځای پر ځای شي. افغانستان کې د بشري ناورین، بشري مرستو، مهاجرتونو، مخدره موادو په باب به هم پکې څرګندونې کیږي. د دوحې د غونډې اساسي هدف دا ده چې ملګري ملتونه غواړي د افغانستان په باب د سیمې او غربي هیوادونو موقف یو څه مشترکات رامنځته کړي. زما په اند دا کار د امنیت شورا د غربي بلاک له اړخه پلان شوی. امریکا او ملګري ویني چې افغان حکومت سره د سیمې هیوادونو تعامل له دوی مخکې روان ده، تر دې چې خبره یو څه نرم رسمیت پیژندنې ته رسیدونکې ده. غربي هیوادونه د افغان حکومت سره دا پراګماتیک تعامل نشي زغملی او غواړي د سیمې هیوادونه لږ تر لږه د یو څو پاسنیو نقطو په باب ځان سره یو ځای کړي. افغان حکومت ته دا او دې ته ورته غونډې خپل پیغامونه لري چې باید د خپلو کورنیو دندو په سرته رسولو فعال سیاست د غرب دا سیاسي فعالیت پوچ ثابت کړي.